ملګرو یو افسوسناک خبر هغه دا دی دا کومه ببو چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د دې سره مخکې یوسف جان هم یو ویډیو جوړه کړې وه او ډېره زیاته مشهوره شوې وه هغه ویډیو دا داسې چل شوی دی د دې ببو کوم زوی چې دی هغه رالېږېدلی دی او دا خپله مور چې ده هغه یې وژلې ده دا وخت چې کوم دی په سوشل میډیا باندې دا خبر ډیر زیات شیر کیږي چې د زوی داسې اخر ولې مجبوره شو په دې باندې چې خپله مور هغه قتل کړه یوسف جان چې کوم دی یو ځل بیا تللی دی او د هغې د کوم خاندان سره چې کوم د انټرویو کړې ده یوسف جان پکې وایي چې ډېره زیاته تکړه ښځه وه یعنې که تاسو کتلي هغه مخکې چې کومه ویډیو وایرل شوې وه په هغې کې چې یوسف جان ته چې دا کباړه موبایل دی داسې لکه ډېر زیات د خندا یو انداز کې یو ویډیو شوې وه نو هغه ډېره زیاته چلېده خو ولې وایي د دې کم زوی چې دی هغه داسې مجبوره شو په دې باندې ډزې وکړې او د دې کم زندګي چې د هغه یې ختمه کړه یعنې په دې عمر کې وایي هم خپلو زامنو له چې کوم دی هغه خدمت کوو هغې له څه د روزي ګټلو دپاره کوشش کوو خو زوی وایي په راولګېدو داسې یو غلط حرکت یې وکړو بس الله تعالی دې جنت نصیب کړي الله تعالی دې وبخي ځکه که تاسو ګورئ اوس هم دغه ویډیو چې کوم دغه په سوشل میډیا ډېره زیاته چلیږي خلک چې کوم دی ډېر زیات پرې خفه دی ډېر زیات د غوسې اظهار کوي وایي چې آیا حکومت له دا پکار دی چې دا کم کس دی زر تر زره ګرفتار کړي او قانوني کاروایي ورسره وکړي او داسې سزا ورکړي چې را روان کم خلک دي هغه دې نه عبرت والي دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ